دا د یاقوتو د جنت د داویدار انصافو دا د یاقوتو د جنت د داویدار انصافو زه د خټو ګټو کور نه در خیمې راوستم او څوک چې پالنه د پښتون روایات کوپر ګڼي څوک چې پالنه د پښتون روایات کوپر ګڼي د امن مینې هغه چاته په جرګې راوستم په دې شعرونو باندې ممتاز برګزی صاحب له بلنه کوم چې راشي او موږ په خپله وینا باندې نمانځي ښاغلی ممتاز برګزی صاحب تاسو ټولو مشرانو چې ما په هغه تېر پروګرام کې مې ویلي هغې نه مخکې که ته وایم پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدایه لر او بر وویشي چې ورک شي او چې درنښت مو د یووالي کتی نه شي چې درنښت مو د یووالي کتی نه شي خدایه باده کې بڼه بڼه چې سپک شي دا هغه نظم عنوان د پښتونخوا د عظیم خوب عظیم تعبیر پښتونخوا د عظیم خوب عظیم تعبیر پښتونخوا د لوی معمار شاهکار تعمیر پښتونخوا او پښتانه ټول لکه یو ښکلی وجود پښتانه ټول لکه یو ښکلی وجود د دې وجود د ملا تیر پښتونخوا او غلیمه پام چې تیر قدم وانخلي غلیمه پام چې تیر قدم وانخلي خو ته د پریوتو زنځیر پښتونخوا او هضم یې نه کړو که خوړلی هضم یې نه کړو که خوړلی و زما میراث زما جاگیر پښتونخوا او نه به د لوی خیبر ثاني پیدا شي نه به د لوی خیبر نظیر پیدا شي نه به هیڅ ولري نظیر پښتونخوا او نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي چا چې لړلې وه په ویر پښتونخوا نن هغه څوک د ځان په ویر اخته دي چا چې لړلې وه په ویر پښتونخوا او خدایه د خوار هم پکې ژوند بدل کړي خدایه د خوار هم پکې ژوند بدل کړي ټوله دې نشي د امیر پښتونخوا او اخیری شعر وایم چې جنت کې ګرځي ابدالي ممتازه جنت کې ګرځي ابدالي ممتازه ښایي هر چاته یو تصویر پښتونخوا تاسو ډېر